د ګلپاڼې د غلط کار ویډیو چې په دوبۍ کې جوړه کړې ده. په دغه ویډیو کې ټولي کپړې ویستلې دي. دغه ویډیو هم در سره دلته شریکوم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ ته چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړي زمونږ پیک کلیک چینل دې سبسکرایب کړي، ورسره د غنټۍ نشان هم ووهي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده ګلپاڼه یوه سینګره ده او په ډېر لږ وخت کې ځان ته بلا مینوال پیدا کړي دي. خو ملګرو د ګلپاڼې یوه ویډیو راغلې ده چې دغه ویډیو په دوبۍ کې جوړه شوې ده. د سمندر په غاړه یې کپړې ایستې دي او په نیکر او بریزر کې ګرځي چې دغه ویډیو خو په مرزۍ جوړه کړې ده. دغه ویډیو ته بیا په ویب سایټو خپره شوې ده. دغه ویډیو کې ښکاره ښکاري چې دغه ګلپاڼې ده او په نیکر بریزر کې ګرځي. ملګرو د دغه ویډیو په کتو سره د ګلپاڼې ډیرو مینوالو په ګلپاڼې ډیر غبرګون کړی دی او ډیرې ردې بدې ورته ویلي دي، خو ګلپاڼې د دغه ویډیو باره کې هیڅ جواب نه دی ورکړی چې دغه زیم یا بل څوک دی. خو دغه ویډیو کې صفا ښکاري چې دغه ګلپاڼه ده او دغه نازیبه او غلط کار یې کړی دی چې ټولې کپړې ویستې دي او په نیکر او بریزر کې ګرځېدلې ده. ملګرو که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ دغه ویډیو په ویب سایټو پراته ده، تاسو یې کتلی شئ. او که غواړئ چې نورو معلوماتو نه هم ځان خبر کړئ هغې دپاره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ. تر بلې ویډیو راکړې اجازت، د لوی الله په امان.